الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين الحديث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا وعلى آل سيدنا ومولانا محمدا وبارك وسلم عليه د هر سنه مخکې خپل مجاهد مسلم ولستا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لسلام نورستا اے دمو اسلامی ورونو او اے دمو اسلامی خویندو د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم کوم حدیث مبارک چی مو دی تسی په حضور کې تلاوت کړو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې د 15 وخت المنځ یادونه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې الصلاة عماد الدین یی چې 15 وخت المنځ دا دی دین مټدو 15 وخت المنځ دا دی دین ستندو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مبارک نه دا څرګندېږي چې کوم مومن مسلم ورورا کوم مومن مسلم خورا چې 15 وخت المنځ په صحیح طریقه ادا کولو په خپل وخت کې ادا کولو نو غیب الدین کامل ویا غیب الدین پورا ویا ولی خدای نخواستا کچری که یو مومن مسلم ورورا ایوی مومن مسلم خورا دا 15 وخت المنځ چې د اعلی عظیمه فریضه عظیمه واجباتو
دای په صحیح طریقه نه ادا کولو، په خپل وخت کې نه ادا کولو، هغه مهم نه بللو، بیا به دغه کس دین پورا نه وي، بیا به دغه کس دین کامل نه وي، بیا به دغه کس دین نیمګړی وي. هغه څوک چې ځان مؤمن مسلم بولي، هغه څوک چې د ایمان اسلام دعوا کوي، باید هغه 5 وخت لمونځ ته ډیر ارزښت ورکړي، باید هغه 5 وخت لمونځ ته ډیر اهمیت ورکړي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي، خو پیغمبر یې من حافظ علیها، یی چې چا چې 5 وخت لمونځ په پابندۍ سره ادا کړو، په صحیح طریقه ادا کړو، په هغه کې سستی و نکړه، کانت له نور و برهان و نجات یوم القیامت. دا لمونځ بو ایده دی پورا ایوا روخنئی ویا، دا لمونځ بو ایده دی پورا ایوا رونوئی ویا، و برهان او دا لمونځ بو ایده دی پورا یو دلیل ویا، یو حجت ویا، یو سند ویا، و نجات او دا لمونځ بو ایده دی پورا د خدای د قهر، د خدای د عذاب نه خلاصون ویا یوم القیامت، په ورځ د قیامت. هغه مؤمن مسلم ورورا، هغه مؤمنه مسلمه خورا چې هغه په خپل ژوندانه کې المونځ په صحیح طریقه ادا کړی وو، دغه المونځ به دته د حساب کتاب په ورځ باندې ایوا روښنایي وګرځي، دغه لمونځ به دته د حساب کتاب په ورځ باندې یو دلیل، یو حجت وګرځي، او دغه لمونځ به د حساب کتاب په ورځ باندې ایده دی پورا د جهنم د اور نه خلاصون وګرځي. خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یی ومن لم يحافظ علیها، چا چې 5 وخت لمونځ په پابندۍ سره ونه کړو، په صحیح طریقه یې ونه کړو، هغې ته ارزښت اهمیت ور نه کړو، رسول الله یی لم تکن له نور، بیا به د دپاره د حساب کتاب په ورځ باندې نه روښنایي وي، ولا برهان نه بو دلیل وی، ولا نجات او نه بی د پرا د جهنم د ور نه خلاصون وی یوم القیامت، په ورځ د قیامت. چا چې 5 وخت لمونځ په خپل ژوندانه کو نه وکړیا، چا چې 5 وخت لمونځ په خپل ژوندانه کې په صحیح طریقه نه ادا کړای، بیا به دغه کاسته پرا د قیامت په ورځ باندې نه روښنایي وي، دای په تیارو کې باندې نه به د پرا سند حجت دلیل وي، او نه به د پرا د قیامت په ورځ باندې د جهنم د ورنه خلاصون وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یی وکانا یوم القیامت مع فرعون وقارون وهامان وابی بن خلفه. ای اسلامی ورونو او ای اسلامی خویندو خمتوجه شئ، تاجدار مدانی صلی الله علیه وسلم یی چې هغه څوک چې لمونځ نه کوي په خپل ژوندانه کې، ایغه چا چې لمونځ نه کولو په خپل ژوندانه کې، وکانا یوم القیامت دای بووي د قیامت په ورځ یو ځای، مع فرعون سره د فرعون، وقارون او سره د قارون، وهامان او سره د هامان، وابی ابن خلف او سره د ابی ابن خلفه. څوک چې لمونځ نه کوي، څوک چې تاریک د لمونځ وي،
هغه حشر بو د قیامت په ورځ باندې د فرعون سره یو ځای کولای کیږي هغه حشر بو د قیامت په ورځ باندې د قارون سره یو ځای کولای کیږي هغه حشر بو د قیامت په ورځ باندې د حامان او ابی ابن خلف سره یو ځای کولای کیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یی چې د هغه کسا د هغه چا په اسلام کې په دین کې هیڅ برخه نشتا هیڅ حصہ نشتا چې آغا تارک الصلات ویا آغا قصدن عمدن المنز نکوي ای اسلامی ورونو او ای اسلامی خویندو علماء دین یی و انما یحشر تارک الصلات مع هؤلاء الاربعه یی چې تارک دل منزه اپریخون کای دل منزه بو د قیامت پورېزه د قبرنا یو زیر پورته کیږي ای دغه څلورو نفر سره چې فرعون دی قارون دی حامان دی او ابی ابن خلف دی علماء دین یی لانه اذا يشتغل عن الصلاة بماله او بملكه او بوزارته او بتجارته زکا دا کس چې د فرعون د قارون د حامان د ابی ابن خلف سره بو یو ځای د قبر نر پورته کیږي ایدن بو د لمونځ په دنیا کې د څلورو وجونا د څلورو علتونو نه د څلورو سببونو نه په یوه وجه په یوه سبب په یوه علت پته شوی وي بماله یا بدن المنز پته ویا د مول په وجه او بملکه یا بدن مول پته ویا د بدشیای په وجه او بوزارته یا بدن المنز پته وی د وزارت په وجه او بتجارته یا بدن المنز پته شوی وی د تجارت په وجه علماء دین مفسرین یی فإن اشتغل بماله کچری کی دن المنز پته شوی وی او دای د المنزنا غافل شوی وی د مول په وجه مول تا جیدو تا سرو او سپینو زرو ته مخه کړی وی او دن المنز پته شوی وی نو علماء دین یی خشاره مع قارون بیا بودای د قبر نر پورته کیږي یو ځای د قارون سره زکه قارون هغه څوګو قارون هغه کسو چې د مول په وجه د شتو په وجه د سرو او سپینو زرو په وجه د اعلی ونه منلو د اعلی عبادت د اعلی بندگی دنه پته شو و ان اشتغل بملکه کچری کی یو چانا د خدای عظیمه فریضه عظیمه واجبہ چې پنځه وخت الموندای داز نه پوت شو د بتشی په وجه خشاره مع فرعون بیا بودای د قبرنا یو ځای پورته کیږي د فرعون سره فرعون هغه څوګو فرعون هغه کسو چې د بتشی په وجه د حکومت په وجه د سلطنت په وجه د اعلی بندگی پریخوا د اعلی اطاعت پریخو د اعلی تابعداري و نکړه ان تر دې پورې چې د خدای دعوی وکړه او علماء دین مفسرین یی و ان اشتغل بوزارته کچیر کې یو چانا المنز پته شو دل منزنه غافل شو دی وزارت په وجه خشاره مع حامان بیا بودا یو ځای ار پرتکیږي د قبر نه د حامان سره چې هغه د فرعون وزیر او علماء دین مفسرین یی و ان اشتغل بتجارته
کچېرې کې یو چا نه لمونځ پوتې شو د وجې د تجارت نه د سل په سلو کې تجارت ته مخه کړه د سل په سلو کې تجارت راکړه ورکړه ته مخه کړه المنځ پریخو نو علماء دین مفسرین یې خاشارا بیا بدغه تاریک الصلات بیا بدغه د منځ پریخون کوي د قبر نر پورته کیږي ماغا ابی ابن خلف سراد ابی ابن خلف اغه ابی ابن خلف تاجر الكفار بمکه چې عاد کفار مکه لوی تاجر وو اپ کفار مکه کې لوی سوداګر وو خو دغه ابی ابن خلف نه د خپل سوداګرۍ د خپل تجارت په وجه چې هغه ته مخه کړه د اعلی عبادت د اعلی بندگی پټ شو نو نیکبخت به هغه مؤمن مسلم ورور ویا هغه مؤمنه مسلمه خور بوي چې هغه نه په و حالت کې هغه نه په و صورت کې هغه نه په و وخت کې د اعلی عظیمه فریضه عظیمه واجبہ چې 15 وخت المون دی پته نشي اغا کا سرمایدور وی اغا کا تجار وی اغا کا وزیر وی اغا کا حاکم وی په د ټولو حالتونو کې دای 15 وخت المنځ ته مخه کی 15 وخت المنځ مهم وبلی او 15 وخت المنځ په خپل وخت کې ادا کی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د کائنامدار صلی الله علیه وسلم نا ارشاد نقل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یی من ترکا سوالاتن مکتوبتن متعمدن چا چې پریخو فرضیل منځ پریخو قصدن پریخو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یی چې دغه سړی د اعلی د زمینه ووتو دغه کاس د اعلی په زما کې داخل نه دی څوک چې قصدن المن کوي روایت کردرومی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې یو سړی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته ورغلو او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې کله حاضر شو هغه سړی وی یا رسول الله اے د خدای پیغمبره اے تاجدار مدنی صلی الله علیه وسلم ای الاعمال احب الى الله تعالی فی الاسلام وتوی چې د اسلام په مبارک دین کې په اعمال الصالحو کې په نیکو اعمالو کې کوم یو عمل اعلی ډیر ور نږدې دی کوم یو عمل اعلی ډیر ور ګوروندای کوم یو عمل په اعمال صالحاو کې په اسلام کې د اعلی په نسبت باندې محبوب دی ډیر قدر مرتبه لري وچا قائنامدار صلی الله علیه وسلم ته وی الصلاه لوقتها الصلاه لوقتها وتوی چې اې د خدای بنده په اسلام کې په نیکو اعمالو کې د خدای په نس ډیر ور عمله هغه د منځ کول دی د منځ د کول دی په خپل وخت کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی ومن ترک الصلاه فلا دین له چا چې لمنځ پریخو چا چې لمنځ نه کولو چا چې لمنځ ته ارزښت اهمیت نه ورکولو فلا دین له بیا دا سړی په دین کې داخل نه دی بیا دا سړی په دین کې برخه نه لري بیا دا سړی ای دین نه وتلی دی او پیغمبر علیہ السلام ته وی والصلات عماد الدین المنذ د 15 وخت عظیمه فریضه عظیمه واجبہ دا دی دین ستندو دا دی دین مټدو روایت کردرومی چې کله چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه
هغه د یو چا له طرفه په توره باندې اولی شو زخمی دی اده د وجود نوینه بهیږي و چې دته ویلی شول الصلات یا امیر المؤمنین دته ویلی شول چې د لمونځه وخت دی د لمونځه ټیم دی ای امیر المؤمنین و چې دا و چې بالی ولې نه زه معده یم چې لمونځ وکړم اده د مبارک وجود نه د عمر ابن الخطاب د وجود نوینه بهیږي اما دای بیا د لمونځه عاده کولې ته تیورای نسی اما دای بیا د لمونځه بالنه ته لبیک یی او په دې حالت کې عمر ابن الخطاب یی چې خبردار په اسلام کې هیڅ برخه نشتا په اسلام کې هیڅ خصا نشتا د هغه چا د پورا چې اغال مونږ نه کوي کته بکر درومي وصلى رضي الله تعالى عنه وجروحه يصعب وش عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه په داسې حالت کې په منځوي لور دی لمونځ کوي لمونځ وکړو چې د وجود نوینه بهیږي اغه نه ورستا چې لمونځ نه فارغ شو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه دنیا نه کوچ وکړو نو المنزه ایوا ډیر عظیمه فریضه المنزه ایوا ډیر عظیمه فریضه ډیر عظیمه واجبات عبد الله بن شقیق تابعی علا پک دین روزی شي چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اصحاب چې وو ایغه په مخ کې بچچا کوم نیک عمل پریخو و به نه کړو دوی به ایغه ته د کفر نسبت نه کول اعمال صالحه نیک عملونه ډیر دي خو په اعمال صالحه کې بو یو کس عبد الله بن شقیق تابعی د اصحاب په مخ کې نیک عمل پریخو نو اصحاب بو هغه کفر نه ګڼلو صرف المنزو صرف دا پینځه وخته عظیمه فریضه عظیمه واجبه چې او چابو نه کوله او اصحاب د پیغمبر بو په یی باندې خبر شول چې پلونکای کسا المنځ نه کوي پلونکای کسا تاریک دل منځ ګرځیدلای دی اصحاب کرام بو اده دا عمله اصحاب کرام بو اده دغه کردار او رفتار کفر بللو اغه ته به د کفر نسبت کولو روایت ذکر درومي چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه یو چا د هغه کس په باره کې پوښتنه وکړه چې هغه مونږ نه کوي وته وی چې علی اې د خدای د دین زماریا یو کس د مونږ نه کوي یو کس تاریخ سوالات المنځ ته ارزخ اهمیت نه ور کوي اے حضرت علی اے امیر المؤمنین ته دې په باره کې څه یې کته بکر درومي چې حضرت علی وته وې چې څوک چې المنځ نه کوي فهو کافرون هغه سړی کافر دی امدا شانه حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یې من لم يصلي فلا دين له چا چې المنځ نه کولو چا چې المنځ نه کولو فلا دين له بیا دا سړی په دین کې برخه نه لري بیا دا سړی په دین کې شامل نه دی بیا دا سړی په دین کې داخل نه دی او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یی من ترک سوالاتا واحدتا عبد الله ابن عباس یی یو چا چې یو ول منځ پریخو په پینځه وخت المنځو کې یو ول منځ پریخو متعمدن قصدن پریخو هیڅ شرعي عذر نه لرلو هیڅ مشکل نه وو د په پینځه وخت المنځونو کې یو ول منځ پریخو عبد الله ابن عباس یی چې دا عکاس
چې کله چې د حساب کتاب ورځ باندې د خدای سره مخامخ شي نو دای په داسې حالت کې مخامخ شي چې الله به دته په قهر وي، الله به دته په غصه وي. مونږ یو چې عظیمه خدایا د مخلوقات خالق رازق مالک مونږ ایتو د قهر ایتو د غصه ایتو د عذاب نه په امن کې ولره. ابن حزم یې لا ذنب بعد الشرك اعظم من تأخير الصلاة عن وقتها وقتل مؤمن بغير حق. ای اسلامی ورونو او ای اسلامی خویندو هم متوجه شئ. ابن حزم یې لا ذنب بعد الشرك و چې د شرک نه وروسته بل دومره لوی ګناه نشته من تأخیر الصلاة لکه د لمونځ کول خو په خپل وخت کې نه کول. ابن حزم یې چې د شرک نه وروسته بل دومره لوی ګناه نشته په ګناهونو کې لکه یو څوک چې لمونځ کوي خو په خپل وخت کې نه کوي. وقتل مؤمن بغیر حق او بل د شرک نه وروسته په ګناهونو کې بل دومره لوی ګناه نشته لکه یو څوک چې ار پورته شي په ناحق یو مؤمن قتل کی. ای اسلامي ورونو ای اسلامي خویندو یقینا چې لمونځ ته ارزښت اهمیت نه ورکول، یقینا چې د لمونځ نه کول، یقینا چې د لمونځ په خپل وخت کې نه ادا کول څومره عظیم جرم دی، څومره عظیم ګناه دی چې ابن حزم وې چې د شرک نه ورسته په ګناهونو کې عظیم ګناه لوی ګناه دار دی چې یو څوک لمونځ کوي خو په خپل وخت کې نه کوي. ابن حزم وې چې د شرک نه ورسته په ګناهونو کې عظیم ګناه دار دی چې یو څوک پورته شي په ناحق باندې بل مؤمن مسلم قتل کی. همدغه شان ابراهیم نخعی من ترک الصلاة فقد کفر، چا چې لمونځ قصدن پریښو هغه د اسلام نه ووتو، هغه په کفر کې داخل شو. همدغه شان ایوب سختیانی مثل ذالک اده پشو ایوب سختیانی چې چا چې لمونځ قصدن پریښو دا سړی د دین نه ووتو. همدغه شان عون بن عبد الله چې کله چې باندا قبر ته داخل شي په قبر کې کیښولای شي اولینی پختنه چې دنه په قبر کې کولای کیږي هغه د لمونځ پختنه ده. اذن عظیم خدای د لمونځ پختنه کوي. عون بن عبد الله چې کچېری کې د لمونځ صحیح وي، درست وي، پورا وي، کامل وي، بیا اعلی پاک اذن ټول اعمال صالحه ټول نیک عملونه چې د خپل ژوندانه کې کړي دي اعلی قبلوي او په ایبوند اجر ورکوي. او عون بن عبد الله چې کچېری کې یو چال مون صحیح نه وو، المونځ درست نه وو، پورا نه وو، کامل نه وو، بیا اعلی پاک ای دیغه انسان یو نیک عمل نه قبلوي، بیا اعلی پاک دیغه انسان ته په یو نیک عمل بوندیا چې د خپل ژوندانه کې کړی دي اجر او ثواب نه ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې چې کله چې مؤمن مسلم المنز وکیا المنز ادا کیا فی اول الوقت په اول وخت کې په خپل وخت کې المنز وکي و چې دا المنز د اسمون په طرف باندې خيږي، دا المنز اسمون ته پورته کیږي ولها نور او دا المنز روخنیا لري، دا المنز رڼایا لري، دا المنز مازال کوي 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 حتا تنتهي الى العرش
تر دې پورې چې دغه لمونځ عرش عظیم ته ورسیږي. او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یی فتستغفر لصواحبها الى يوم القيامه. بیا دغه لمونځ خپل خاوند ته د اعلی په دربار کې د بخښنې غوښتنه کوي تر ورځې د قیامت پورې. او دغه لمونځ داسې یی حفظک الله کما حفظتنی، الله خو دې داسې وسوته د هر نقصان نه لکه زه چې وسوتلم، لکه زه چې صحیح ادا کړم. او پیغمبر علیه السلام یی چې کله چې یو څوک لمونځ وکي خو په خپل وخت کې ونه کیه، و چې دا لمونځ د اسمون په طرف درومي، خو دا لمونځ روښنایي نه لري، دا لمونځ په تیارو کې باندې وي، دا لمونځ په تیارو کې نو غوښتلی وي ارګیر شوی وي، و چې کله چې اسمون ته پورته شي د اسمون ټولې دروازې بان شي د دې پر نه خلاصېږي، و چې بیا دغه لمونځ د ملایکې له طرفه داسې ونغوړلی شي موت ګوډ وي لکه هغه زوړ راخ ته، لکه هغه ورس راخ چې څوک ونغوړي، و چې په دې لمونځ باندې د هغه چا مخ ولیا چې ده کړی دی. او د لمونځ ورته یی هغه چاته چې دی په صحیح طریقه نه دی کړی، په خپل وخت کې نه دی کړی، موت ګوډې کړی دی، داسې ورته یی چې الله خو دې داسې تباه کا، الله خو دې داسې ذلیله کا لکه زه چې موت ګوډ ادا کړی یم، لکه زه چې خوښ کړی یم. مونږ اسلامي ورونو ته او اسلامي خویندو ته دا ښایي چې 5 وخت لمونځ وکړو، په صحیح طریقه یې وکړو او په خپل وخت کې وکړو. الله دې موږ نه کامل مؤمنون کامل مسلمان جوړ کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.